السلام علیکم ورحمة الله دې وکړو چې روغ او جوړ یاست ملګرو. څنګه کولی شو په سکیچ کې ځان ته یو سیټینګ جوړ کړو، یعنې یو داسې سیټینګ چې د کریال لپاره وي. راځو شروع کوو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که زه لیکم اپ سیټینګ، وروسته لینیر ایچ میش ټو پیرین او دلته بل لینیر پکې کږدم، دغه دې پیډینګ ختموم 0 یا خیر پیډینګ دې وي. دا به داسې میش ټو پیرین کړو، په دې کې بله لینیر ایږدو، لینیر ایچ د دې پیډینګ به 0 کړو. په دې لینیر کې یو دانه ده، دې به ټیکل کړو. لومړی به دا لرې کړو، دلته به ټیکسټ ویو راواخلو. دې لینیر ته به یو آی ډي تاسو انتخاب کړئ. اوس مطلب دلته یو آی ډي ورکوم، ټیکسټ ما جوړ کوم. په دې کې دغه سکرول لینیر چې ده دا ایچ، دا به تاسو پکې کېږدئ. د دې پیډینګ به 0 او په دې کې بله لینیر کې د دې پیډینګ به هم 0. دغه څخه وروسته به راشو بله لینیر، دې ته به سایز ورکړئ، مطلب زه 80% سایز ورکوم. دغه ته هم 80 او د دغه طرف څخه 10% فاصله ورکړو. نو اوس وروسته به راشو سیو به یې کړو. نو راباسو دغه ده، دا به دلې کېږدو. اوس نو تاسو څو دانې دغه غواړئ هغومره به پکې کېږدئ. مطلب زه فی الحال 6 دانې لینیر غواړم، نو دا 6 دانې. هغه څخه وروسته ملګرو راسئ، دلته دغه لینیر چې ده دا به دلته پسې وساتئ. اتیار نوم ورکوئ، ورې کړئ. ټیکسټ ویو بله دلته بیا دغه کېږدئ. زه ملګرو یو ډیزاین ورکوم، دغه لینیر چې څنګه راخیستل کېږي او داسې ښکته چې دا طریقه به انشاءالله زده کړئ. یا لومړی به دغه لینیر راواخلئ، بیا دغه لینیر. ملګرو دغه لینیر ته اړتیا ده، بیا په هغې کې بېرته لینیر ایچ ته اړتیا ده. نو بس همدا کار ده، نور کار نشته. ملګرو یو ډیزاین ورکوم، تر هغه پورې ویډیو درومه. دلته رنګونه هم ورته انتخابوم، مطلب دې ته تور رنګ ورکوم او دغه ته مطلب سور یا هم نور رنګونه ولره انتخابوم. او دغه ته مطلب دې ته لیکم چې دا لیکنې رنګ، لیکنې رنګ مطلب همداسې در واخله. دغه ته لیکم چې دا ورقې رنګ. اوس دغه پورې ویډیو درومه تر څو ویډیو غټ نه شي. ښه نو ملګرو دا ده، ټول ته مو رنګونه ورکړه، دلته مو دغه ورلره انتخاب کړو. په دغه ځای کې دغه ټیکسټ ویو به هم همداسې راواخلئ، مګر به په دې منځ کې ټیکسټ ویو کېږدئ، لکه څنګه مو دا لینیر راواخیستلې. دغلته هم همدلته بل لینیر راواخلئ، دا د ژبې د بدلولو لپاره دې ژبه یې بدله کړي. یعنې موږ ټول سیټینګ ترسره کوو، سایز، لیکنې رنګ، د دغه رنګ ټول ورته کوو. راباسئ، دغه ته مو هم رنګونه ورکړي، دلته به خامچک رنګونه ورکړئ، ځکه چې دا د دغه رنګ ده ملګرو، د صفحې رنګ ده، یا مطلب د پیج یا د ورقې رنګ. دا ټول به تاسو ورلره انتخاب کړئ، خام رنګونه د هر دغه ښکته دریم خام، دا به ټول انتخاب کړئ. اوس وروسته ملګرو راځو، دلته هغه ټیکسټ ویو حذف شوی، یا د پیډینګ شا څخه باید فاصله ورکړو، او یا ملګرو دا نه بېرته به یې 0 کړئ. دلته به راسئ او ښه دغه لره به فاصله ورکړئ له پورته طرف څخه، مطلب 8% مې چې کله ورکړم، دغه څه وروسته دغه خیر دا زه دې لپاره ږدم، ما دې بېرته بیا فاصله لرې کوم. لینیر چې هغه ټیکسټ ویو پکې کېږدو. دلته زه دغه ته آیډیان یم ملګرو، دغه ته به آیډیان یې ورکړئ، ضرور دي. خیر که ورکوئ نو دغه ته مطلب زه آی ډي ورکوم.
ځکه چې موږ عمل په دې ټکسټ پې کوو. دلته لیکم ټکسټ نیم، موږ غواړو عمل په دې کې وکړو. دلته لیکم چې ټکسټ کوډ. نو پلان همدغه د ملګرو نور نو یوازې دغه بټنونو ته خیر بټنونه صحیح دي، کومه خبره نه ده. نو زه د دې لپاره چې ټول ته دغه ورکړم، نومان وټاکم، دغه لینرو ته دغه ته تر پورې ویډیو دروم. ملګرو دا د ټول ته به دغه ورکړئ. نو ټول ته ملګرو دلته زه د دې ژبې بدلولو دغه ده ټول د مخ به کمپوننټ برخې ته راسئ. دغه کمپوننټ به جوړ کړئ. زه یو څو کمپوننټونه دلته به تاسو نوم ولر ورکړئ. د کمپوننټ نوم مطلب د کمپوننټ نوم کوم انګلیش، دلته مې انګلیش ورسره ولیکئ انګلیش. نو اډ یې کړئ. زه یو څو دانه کمپوننټونه جوړوم، تر پورې ویډیو دروم. ملګرو تاسو وګورئ دغه ده، دا کمپوننټونه مو جوړ کړو ټول. دا د انګلیش لپاره، دا د پښتو، دا د عربي ژبې لپاره، دا د لیکنې د رنګ لپاره، او دا هم د صفحې، دا د سایز، او دا هم د فونټ. دا به تاسو جوړ کړئ ضرور. هغه څه وروسته زه د رنګ دغه ته دلته غواړو دغې او دغې ټکسټ ویو ته رنګ ورکړو. ټولو ته یې نه ورکوم ځکه چې بیا ویډیو غټېږي، وخت هم نیسي. راپسې د دې ویو برخې ته دلته چې کله راغلی ګیټ ټکسټ کالر، دلته به هغه ټکسټ ویو ورلره انتخاب کړئ چې دغه دلته به تور رنګ ولره انتخاب کاپي، او دلته به بله کوډ والا چې دغه ورته انتخاب کړئ. کمپوننټ برخې ته به راسئ، دغه بلاک به راواخلئ، ډاټا ساتل. اوس زموږ په لحاظ چې ده رنګ ورکول دغه ته، دا د ټکسټ کالر دا ورته انتخاب کړئ. او په یاد لرئ ملګرو دلته به یوه کلي ورلره ورکړئ، مطلب زه یوه کلي ورلره کوم ټکسټ کالر. دغه کلي باید په یاد وي. دغلته به یو نوم ورلره ورکړئ. اوس مثلا زموږ د رنګ تور دی، نو زه لیکم بلاک، یعنې تور رنګ. دغه به دواړه تاسو بیا په یاد وي. نو زه راځم دا به دلته سیو کړئ، ثبت به یې کړئ، یو نوم ورلره ورکړئ. هغه څخه وروسته راځو ملګرو دغه ته سور رنګ ته. نور هېڅ کار هم نشته، ټول هغه کار دی. دلته به راسئ، دغه ځای کې به سور ولره انتخاب کړئ، دغه، او دغه ځای کې به یوازې نوم، دغلته به یوازې دغه ځای کې به نوم ورلره بدل کړئ. دغه ځای کې دغلته به دا نوم ورلره بدل کړئ. دغه ځای کې ملګرو دلته به کالر ورلره بدل کړئ، او دلته هم نوم. نور کار به نه لرئ. زه ترې پورې ویډیو دروم او دغه ټول ته یې انتخابوم. نو ملګرو دغلته مو ټول ته انتخاب کړو، څنګه هم چې دا ټکسټ ویو ته دغلته رنګ انتخاب کړی، هغلته په دغه کې هم ورته انتخاب کړو. د صفحې هم دغسې کار دی، مطلب دلته راځمه، دلته به یوازې دغه رنګ کوډ په یاد ولرئ. بس دلته د سور کته دریم ده. نو زه راځم دلته، نو ملګرو دلته به راسئ، دا به راواخلئ چې سیو کړی مو، هماغه رنګ به ورلره انتخاب کړئ. دغه دغه ده، دا تاسو راسئ ګورئ، همدغه رنګ ده. نو چې کله هم دا ورلره انتخاب کړو ملګرو، دلته به راسئ پیج کالر، دا به دلته ورته انتخاب کړئ، او دلته به دغه چې ده ټکسټ کالر په ځای به دغه ځای کې چې ولیکئ پیج کالر، او دغلته دې مطلب دلته مې یو آی ډي ورلره انتخاب کړئ چې باید بیا تاسو په یاد وي. نو دلته بس مطلب یو هغه ورلره ورکومه واید، یعنې سور رنګ. نو له دې ځای څخه به وروسته به راسئ ملګرو دلته، یعنې بېرته شاته وځو. موږ غواړو په دغې لینیرې دې تطبیق شي. لینیرې ته به راسو، دلته
یوازې دغه ال راولم، بس دغه ځای کې به یوازې ال راولئ. نو سیو به یې کړو. دغه څخه وروسته بیا راځو دلته چې کله راغلئ دلته به راسئ ویو برخې ته، دلته به ښکته راسئ، دغه بلاک به راواخلئ، دغه بلاک، او دلته به هماغه رنګ ولرئ انتخاب کړئ، دغه او لینیر خو دغه د تیاره لینیر آی ډي به انتخاب کړئ، رابسئ دا به والوځوئ، دې ځای کې به دا کېږدئ او دا به دغسې سیو کړئ. له دې ځای څخه به وځو، همداسې به دا نور ځایو کې هم سیو کړو. یوازې دلته هغه ته ضرورت ده ملګرو، دغلته رنګ ته او دغه ځای کې دغه ته. اوس زه راځم دغه رنګ هم ګورم چې کوم کوډ یې مو کارولی. دلته اوس دغه بلو ګرې دغه ده، زه راځم دغلته دغه ده، دا رنګ ورله ورکوم او دلته مطلب زه بلو که دغه ورلره ورکړئ. زه فی الحال یوازې دا یو آی ډي ورلره کوم، مطلب دا بلو جی. دا به سیو کړو، نور هېڅ کار هم نشته. دې ټول ته انتخاب مو ترې پر ویډیو دروم. نو ملګرو دا د هغو ته مو ټول ته انتخاب کړو، له هغه څخه وروسته به راسئ دغلته، دلته چې کله راغلئ ویو برخې ته به راسئ او دلته به موږ ټکسټ ویو ته سایز ورکوو. دلته به ټکسټ ویو ولره انتخاب کړو، دلته سایز مطلب 12 سایز ده، بیا یې رااخلم دلته بیا 12 لیکم، بله بیا هماغه کیسه ده. بیا دغه بلاک راواخلئ، دلته به ټکسټ سایز ولره انتخاب کلي هغه هم پور کوئ، سایز ورکړئ، مطلب ټکسټ سایز یو کلي ورلره ورکړئ. دلته مطلب زه تر ټولو ښه دغه دا ده چې 12 پکې ولیکئ، ځکه دا بیا په یاد وي. دلته هم زه 12 لیکم او له هغه څخه وروسته ملګرو رابسئ دا به دلې کېږدئ او رابسئ دا به دلته ثبت کړئ. له دې ځای څخه به ووځئ، رابسئ 14 نور ټول یو کار ده. په دغه ځای کې به یوازې 14 ورته ولیکئ، دغلته هم 14 او په دغه ځای کې هم 14. نور نو کار نشته ملګرو، زه ټول ته انتخابوم تر ویډیو. ملګرو ټول ته مو سایز انتخاب کړو، دغه مطابق له هغه څخه وروسته لیک باڼې رااخلو. زه یارې ویډیو دروم یو څو لیک باڼې، دلته به راسئ فونټ برخې ته، دغلته ملګرو ما سره خو فی الحال فونټونه نشته، یو څو دانې زه یو دغه رااخلم. تاسو بیا فونټونه پیدا کړئ، درته ما سره فی الحال نشته، ومې کتل نه ولو نو یو دغه ده، مطلب دې ته زه نه آی ډي ورلره ورکوم، دا څخه بل رااخلم دغه، دا هم په یو پروژه کې نو نشته نو سبا نمبر 1 او یو دغه او دې ته دا به ټول څه وکړو. دې ځای څخه نور وځو، رابسئ د فونټ برخې ته. اوس ما سره دلته زیات فونټونه کړي، خیر زه یو څو ته کار سپارم. رابسئ دلته ویو برخې ته او رابسئ دا بلاک به راواخلئ، دلته به فونټ ورلره انتخاب کړئ. زه لومړی دا فونټ انتخابوم، دلته به ټکسټ ویو، دغه ټکسټ ویو دلته که تاسو غواړئ چې بولډ کړئ، نارمل یې ایټلیک یې، مطلب داسې بولډ ایټلیک یې، هر یو چې تاسو غواړئ، مطلب ورته وایم چې بولډ وي. دا کاپي کړئ داسې
دا بله دې هم تطبیق کړه. له هغه څخه وروسته ملګرو بیا نوره هماغه کیسه ده د بلاک، او دلته به یوازې یو کار پاته، دلته به ټیکسټ کنټرولر انتخاب کړئ او دلته هم ټیکسټ کنټرولر ته ولیکئ، په دغه ځای کې کلي چې تاسو خپله خوښه چې هر څه ورته لیکئ، زه دا ورته لیکمه چې له ما څخه غلط نه شي. دلته مطلب زه دغه ورلره ورکوم او دا دلته ورسره ثبت کړو. نو په نور به یې هم داسې تطبیق کوم. مطلب دلته راځم، دلته بیا هماغه د فونټ لوګو چې ده راخلم، د فونټ یوازې ورته اړوم، دلته که غواړئ نارمل یا بولډ یا هغه ده، او دلته یوازې دا به ورته بدل کړئ. تر هغو پورې ویډیو دروم تر څو ټول دغه باندې تطبیق کړم. ملګرو له هغه څخه وروسته به راسئ، دلته به ټول ته تطبیق نور راوستئ، پښتو وغواړو زه به غواړم، نو راځئ دلته راسئ. نو فی الحال موږ یوازې دغه دوو لیکنو زه غواړم، نو راوستئ دلته یو برخه مطلب زه دغه ګیټ ټیکسټ دوه دانې راغله، لومړنۍ ته نیم، دوهمې ته کوډ، دلته بیا لیکنه هر څه چې تاسو ورته لیکئ. نو زه راځم دلته لومړني کې لیک مطلب ژبه بدلول، دلته لیکمه چې زه د ځان په اړه مطلب لیکم. پرې ورو دروم، دا زما دا لیکنه ولیکل، دا بدلې کې بیا کمپونیټ معرفي ده یا دغه بلاک ته اړتیا ده. دلته زه پښتو ورله انتخابوم ځکه زموږ ژبه پښتو ده. دلته هم پښتو ورته ولیکئ ځکه چې دا دغه چې ده دا ډېره ښه دغه ده، نو دلته هم پښتو ورته ولیکئ. یا ملګرو دلته به تاسو پښتو په ژبه باندې بل څه ورته مطلب زه ورته لیکمه چې لنګویج، او دغلته مطلب پښتو ورسره لیکم، پښتو. دلته به کلید بل څه ورسره ورکړئ دغه ځای کې، او دلته بیا پښتو ولیکئ، او دلته به یې راسئ سیو کړئ. له دې ځای څخه وځئ، راځو اوس عربي ته. په عربي باندې مطلب زه تطبیق کوم، دلته ورته لیکمه چې او عربي نه ده زموږ، دلته باندې ورته لیکم لسان، او له هغه څخه وروسته مطلب دلته لیکمه چې انا دومره ما یوازې ورته ولیکلو تر څو تاسو پوه شئ چې آیا رښتیا وړي که وړي نه. راپسې یوازې په دغه ځای کې دغه ورته بدله کړه، دغه عربي زه ورته لیکم، او دلته به راسئ بیا دا به هم ورلره بدل کړئ، عربي به یې کړئ. هغه څخه وروسته راځم انګلیش ته. دلته چې کله راغلی بیا ما کړه زه ویډیو درومه، دلته مې ورته ولیکلو، دلته به یوازې دغه به هم بدل کړو، پښتو ژبه انګلیش ورته ولیکو، انګلیش، او دغه به هم انګلیش کړو. نور نو کار نشته ملګرو، دې ځای څخه وځو، او زه یوازې د هغه لپاره یو آیکن اخلم او ویډیو دروم. ملګرو دا عکس مې ورته راوست، له هغه څخه وروسته به راسئ ملګرو، دلته به یو مور بلاک جوړ کړئ. زه مور بلاک دلته لیکمه ټیکسټ کالر، کالر خو ستا خیر زه یوازې اډ کوم. دلته به تاسو راسئ ملګرو د ټیکسټ کالر دغه ځای ته، دلته چې کله راغلی ملګرو او کلیک، دغه به تاسو ټول داسې در سره ثبت کړئ، دغه به هم ثبت کړئ، دا هم د دغه ټولو. زه فی الحال ویډیو دروم او ټول ثبتوم.
ملګرو ټول مې را سره ثبت کړو، راباسئ دلته مور بلاک کوم چې موږ جوړ کړو. دلته به راسئ یو دانه دغه F10، دلته به راسئ دغه ایکوالز دا به راواخلئ او کمپنیان برخې ته به راسئ دغه بلاک راواخلئ. دلته موږ اوس ټیکسټ کالر په الحال هغه کوو. دلته به ټیکسټ کالر ورته انتخاب کړئ او دلته به هغه کلي ورکړئ، ټیکسټ کالر دغه کلي. زه اوس دلته یو دانه دغه رااخلم ملګرو، تاسو ګورئ دا وبښئ دا نه ده د تور رنګ دغه ته به دغه کلي ورکړئ، دغه ځای ته دغه کلي به ورکړئ او په دغه ځای کې به دغه ولیکئ. زه په لاره راځم دلته اوس مطلب تور رنګ د هغه ورته لیکم، بلاک مو کړی و او له هغه څخه وروسته به دا لرې کړئ، دا بدل یې پکې کېږدئ دغسې او راسئ داسې پسې کاپي کړئ. زه ترې پر ویډیو دروم او په ټولو یې تطبیقوم. نو ملګرو دا د ټولو تطبیق کړو، له هغه څخه وروسته به ووځئ او له دې ځای څخه به ووځئ. کله چې ووتئ راباسئ دغلته او دغه به هم ټول دغسې مطلب ثبت کړئ. نو زه ویډیو دروم او ټول ثبتوم. دغه هم ملګرو ټولو سیو کړو، راباسئ دلته به یو بل مور بلاک جوړ کړئ. مطلب زه ورته لیکمه پیج اډ به کړئ او راباسئ دلته. دلته چې کله راغلی بیا هماغه کار ده، دا بلاک دغه ایکوالز کمپنیان برخې ته دا بلاک او دلته به پیج کالر ورته انتخاب کړئ. هغه څه وروسته به دا دلیل کېږدو او دلته زه مطلب دغه رنګ رااخلم، دغه کلي چې دی دا به داسې کاپي کړئ او دغلته یې پکې پیسټ کړئ او دغه مطلب بلو رنګ ده دا به راواخلئ خامچک ته، دا بدل یې پکې واچوئ. دغه څه دا وروسته دا لرې کړئ او دا داسې کاپي کړئ دغسې کېږي. زه ترې پر ویډیو دروم. ملګرو دا ټول به ورته انتخاب کړئ، خو یوه خبره ورته وکړمه، هغلته چې څنګه په لیست کې دي سیده دي، دلته باید تاسو ټول په لیست کې داسې سیده پسې واچوئ. نمبر دغه بل نمبر مطلب دغه بیا دغسې پسې نمبر. له دې څخه وځو ملګرو، له هغه څخه وروسته راځو د سایز برخې ته، مطلب د سایز دغه هم زه ورکومه. راباسئ دغسې د سایز دغه به هم ثبت کړئ، دغسې مطلب دا ثبت کړو. له هغه څخه وروسته ملګرو ټول به ثبت کړئ په بل پسې، زه ترې پر ویډیو دروم. ملګرو سایز به هم ټول دغه پر راځو دلته او دلته یو بل بلاک جوړوو، ورته لیکم نو بیا هماغه کیسه ده ټوله. راباسئ دلته کنټرول برخې ته F10 دغه ایکوالز کمپنیان برخې ته یوازې به دلته ټیکسټ سایز ورته انتخاب کړئ او دغلته به نور راسئ او دغه چې موږ کوم ثبت کړي دي مطلب دلته 12 پکې ولیکئ او دغلته مطلب ټیکسټ سایز دا پکې ولیکئ او دغه راواخلئ دلته یې کاپي کړئ. زه یې ټول باندې تطبیق کوم تر څو ویډیو دروم تر هغه وخته. ملګرو دا د ټولو به یې تطبیق کړئ. له هغه څخه وروسته بل دې ځای څخه ووځو. اوس نو دغه فونټ پاته ده، فونټ 3 نیولو، فونټ به هم هماغه رقم کړئ. راباسئ دلته به یې ثبت کړئ دغلته او له دې ځای څخه مطلب پسې ووځئ او نور به هم ثبت کړئ تر څو پر ویډیو. ملګرو ما ټول فونټونه درسره دا وکړو. راباسئ دلته به ولیکو فونټ 13 له هغه څخه وروسته به راسئ بیا هماغه کیسه ده ټوله ایکوالز دغه بلاک دلته به دغه ټیکسټ فونټ انتخاب کړئ، کلي خو هغسې هم انشاءالله دلته به اوس راسئ او دغه
به راواخلئ، دلته به کلیک ټیکس پونټ مطلب کاپي کړئ یا خپله پکې ولیکئ، دا دلته پکې پیسټ کړئ او دغه نوم چې دی دلته پکې ولیکئ. مطلب زه پکې لیکم دغه راسئ دلته مې پکې کېږدئ. نور هېڅ کار مه کوئ، زه دا کاپي کومه په په ټولو باندې تطبیق کړو. ملګرو دا د ټولو تطبیق دلته به هم فونټ انتخاب کړئ، دلته هم د ځای کې به کیبورډ انتخاب کړئ. نو د دې ځای څخه ووځو، اوس نو یوازې لنګویج پاته ده، یعنې ژبه. راباسئ دلته هم هماغه کیسه ده، دا دغسې ثبت کړئ. کله مو ثبت کړو نو هغه پکې پیسټ کړئ. زه ویډیو دروم. ملګرو ټول مې هغه کړو، راباسئ دلته مطلب زه دلته پکې لیکمه چې او راباسو دلته دا بلاک ایکوالز، دلته به راسئ او دلته به ملګرو یو کار باید وکړو. دلته باید تاسو زه فلحال انګلیش ورته انتخابوم او دلته کلي دغه کلي ورته انتخابوم. دلته اوس راځم پښتو دغه لنګویج دا به کاپي کړئ داسې او دلته به یې پکې پیسټ کړئ. دا به راواخلئ د دې به کېږدئ او دلته زه پښتو ورته لیکم، پښتو به ورته ولیکئ. په دغه ځای کې چې کوم کړی زه ویډیو دروم ټول ته انتخابوم. ملګرو دلته مې ټول ته انتخاب کړو. یو کار به تاسو وکړئ، دغلته مې چې کوم انګلیش اړوند دغه شریک کمپوننټ انتخاب کړی و، له دې ځای څخه به ووځئ او راباسئ دلته پښتو دغه ته او د عربي دلته به هم هغه انتخاب کړئ. دغه په دغه ځای کې به هم هغه انتخاب کړئ. دغه ته او یو کار به وکړئ ملګرو، بېرته ځو دلته راځم او ورته وایم چې کله زه کلیک وکړم په دغه باندې چې انتخاب شي نو څنګه دې شي دغه لینیر سمه ده، یعنې دلته به دا کېږي ملګرو دغه ځای کې چې کله زه کلیک وکړم نو دغه توره لینیره پنځمه شپږمه اوومه دغه تور لینیر دې څنګه شي د هغه څخه یو ګرد خط راشي. دا د ډیزاین په دغه کې راځي ملګرو. زه راځم دلته پنځم لینیر او دلته شل څلور کومې چې غټ راشي او پیډینګ یې د شا طرف څنګه کوم ملګرو، داسې یو رنګ ولرئ انتخابوم سور رنګ او منځ یې تور وي. راباسئ دا به د دې کېږدئ داسې پسې کاپي کړئ، مطلب دوهمه خانه کې شپږمه لینیر په هغې کې سور رنګ ده هغلته به یې هم انتخاب کړئ. همداسې په نورو پسې زه ویډیو دروم او ټول یې تطبیقوم. ملګرو دا د ټول ته مې انتخاب کړو او دغسې تاسو ورته وګورئ لس نهمه لسم همداسې به دغو ته هم انتخاب کړئ او نورو ته. له هغه څخه وروسته راځو ون کریټ برخې ته به راسئ. کله چې دلته راغلئ مور بلاک دغه دا ټول به راواخلئ او د دې به کېږدئ. نو کاریاله نومه ویډیو دروم. تاسو ګورئ فلحال تور رنګ ده. زه اوس دلته راځم په سور رنګ باندې کلیک کوم نو د دغو دوو لینیرو د ټکسټ ویو یو د دغې او بل د دغې دې رنګ به سور شي. تاسو ګورئ نو دا د سور شو. که چیرې زه له کاریال څخه ووځم بیا هم ورته راسم بیا هم رنګ نه بدلوي، همدا سور به وي. تاسو ګورئ اپ سیټینګ دغه ده ملګرو دغسې. اوس له دې نه زه ووتم
بیا ورته راځم یاریا. دا د تاسو ورته وګورئ رنګ یې څنګه کړو نارنجي کړو. کریال څخه ووهم وتمه. اوس که چیرې زه بیا ورنه وځم تاسو ګورئ له هغه نه یو ختم را تاسو داسې نشاني لپاره چې یعنې اوس فلحال دغه رنګ ده. که چیرې زه ژیړ کړم تاسو وګورئ ژیړ هم شو، که شینې کړمه دغسې شو. چیرې زه له کریال څخه ووتم دغسې. نو زه راځم اوس کریال ته یوه شېبه داسې وګورئ رنګ یې څنګه ده داسې ده. او که چیرې زه سایز یې غټ کړم مطلب 14 دې وي 14 دې وي 12 او یا هم مطلب 30 دې وي 30 پسې دغه دومره ده 26 دې وي 23 دې ورته 23 دې وي 20 دې وي دغسې دونه سایز شو. او اوس یې زه ورته وایم چې د صفحې رنګ دې دغسې وي یا دې داسې وي. زه ورته وایم چې دغسې دې وي یا داسې. اوس که چیرې زه له کریال څخه ووهم ژبه دې څنګه وي عربي وي تاسو ورته وګورئ یا هم انګلیش دې وي. زه اوس له کریال څخه وځم او بیا ورته راځم. شبیر بیا وځو تاسو ورته وګورئ ملګرو دغلته د صفحې رنګ یې هم ور بدل کړو، ژبه یې هم ور بدله کړه او د رنګ سایز یې هم ور بدل کړو. که چیرې موږ فونټ غواړو فونټ یې هم ور بدلوي خو فلحال فونټ ما دلته دغه کړی ده. زه اوس پښتو تړم نو پښتو ته ښایسته فونټ ده تاسو ورته وګورئ. دا فونټونه مخکې زه اوس له کریال څخه وځم فونټ باندې هم تطبیقېږي تاسو اوس ورته وګورئ دا د فونټ باندې هم تطبیق شو. او که چیرې تاسو غواړئ چې دا عمل دې په بله صفحه کې هم اجرا شي مطلب په بله صفحه کې دلته زه بله صفحه جوړوم دلته راځو لیکم هوم راځو دلته لینیریچ ایمیج ټو پرینټ دلته ټکسټ ویو راخلم یعنې زه غواړم چې دا عمل دې ټکسټ ویو باندې هم اجرا شي. زه د دې پرینټینګ مطلب داسې واټوم بولډ کوم یې مطلب دا زه چې پکې لیکم پښتو ما پښتو دا څو جملې ولیکلې ملګرو دغسې ورته چې بله صفحه جوړوم. دا صفحه جوړول مهم دي. دلته راځم خان نوم سره تر څو تاسو ته معلوم شي چې کار کوي که نه. ته به راسئ دغې برش د انډرویډ دا دغه چې ده دا به واړوئ دلته اصلي صفحه ولرله دلته به خان ورته ولیکئ چې اوله وار کله زه کریال ته ننوځم نو خان صفحه دې راواخلم. دا ده سیو شو راځو خان صفحې ته څه ډیزاین باز ورکوم لینیریچ ایمیج ټو پرینټ دغه هغه ایمیج او منځ ته یې راولم د دې نه دغه چې ده څوک کوم سوشل نو دا یې سوشل کوم ورو ورو مې یوازې یو څه ډیزاین ملګرو ما دا ډیزاین ورته زه کمپونیټ واخیستم ټایمر کمپونیټ او یو دانه هم انټینټ کمپونیټ دا شریک ریفرنس کمپونیټ باید تاسو ضرور استعمال کړئ ځکه دې سره ډاټا ساتل کیږي او حذف کیږي او لرې کیږي نو د دې ساتل ضروري دي. بلاکونه دلته زه هم صفحه انتخابوم چې ما دې دی هم صفحې ته په 2000 هغه ملي ګرام دغه دې ښایي زه ورته دی ما په 3 ثانیې کې واړوئ. راځم هم صفحې ته دلته یو بټن رااخلم دا دغه چې ده دا به ورلیکل کړو داسې زه دلته پکې لیکم چې مطلب سیټینګ دا په هر دغه باندې اجرا کوئ. زما یوازې یو 2 لینیر ته ملګرو ورکړو یوې لینیر ته او 2 دغه ته نور ته مې نه ده ورکړی. زه یې ورو ورو یو عکس رااخلم ښه ملګرو ما یوازې یو عکس راواخیستو خیر
دغه څخه وروسته به راسئ دې رنګ به سپین کړو یا تور خپل صحیح ده تور صحیح ده او راباسو دلته انټرن کمپنی جوړ تر څو موږ بلې صفحې ته واړوي هم دلې ما دغه اصلي صفحې ته واړوي مایع صفحې ته دغه څخه وروسته ملګرو راسئ اصلي صفحې ته دغلته دلته چې کله راغلی دغه مور بلاکونه به تاسو ټول درسره ثبت کړئ زه ټول ثبتومه اوس مطلب دلته زه راځم دا د پیج په نوم سره سیو کوم دلته به راشئ دغه ځای ته زه ټول ثبتوم تر هغه پورې ورو دروم ملګرو ما ټول ثبت کړو راباسئ بېرته کومې صفحې ته دغه ته هوم صفحې ته دلته چې کله راغلی دا ټول به تاسو پکې پیسټ کړئ اوس دا فونټ ته دا هم پیسټ کوم ورو دروم یاره دا د ټول ته مې انتخاب کړو راباسو دلته چې راغلی دغه به لرې کړئ دلته به یوازې ټکسټ ویو انتخاب کړئ پښتو کې اوس ما چې ورته لیکلي وو هلته مطلب ما ورته لیکلي ولو سلام څنګه یې مننه ښه یم زه دا ټول ته انتخابوم دا د ما ټول ته انتخاب کړل ځای څخه وځو د فونټ برخې ته به راسئ فونټ برخې ته چې راغلی دا به لرې کړئ دغه ځای کې به یوازې دا ټکسټ ویو ته انتخاب کړئ دا به هم لرې کړئ دغلته به هم یوازې دا ټکسټ ویو ځکه چې موږ غواړو عمل یوازې په دقیقې باندې اجرا شي دغه څخه وروسته مطلب سایز برخې ته راځو نو موږ ورته وایو سایز برخه کې چې عمل یوازې په دقیقې اجرا شي زه یې ټول انتخابوم ملګرو دلته مې انتخاب دې ځای څخه ووځو راباسو دلته پیج کلر نو پیج خو زمونږ غواړو چې لینیر ته انتخاب شي ځکه چې موږ صفحه دلته فی الحال نشته تاسو بیا د لیکنو صفحه چې تاسو کومه کې لیکنه کړې هغه به ورته انتخاب کړئ اوس زما فی الحال یوازې دغه ده دا ورته انتخابوم ټکس کلر ټکس وایس معلوم ده چې یوه لینیر ده هغه د ټکسټ ویو ده هغه مطلب تاسو ټول ورته انتخاب کړئ هغه پسې دا به ټول لرې کړئ یوازې دلته هغه ټکسټ ویو انتخاب کړئ ولره ملګرو موږ یو بل چینل جوړ کړی دا په یوټیوب کې په هغه کې د سکیچ ویر صفري زده کړې نشریږي هغلته پکې جوین شئ نو زده کړه به ترلاسه کړئ دغه څخه وروسته به راسئ دلته فون سټارټ دغه به تاسو راواخلئ دا چې کله راواخیستو راباسئ دلته مور بلاک دا ټول به دلې کېږدئ چې کله کېږدو نو اتي د دې ځای څخه وځو کاریا لرنو ویډیو بندو ملګرو دلته زموږ څخه یو چې پاته سوی دلته به راسئ بېرته او هغه دغه به تاسو ټوله جوړ کړئ دغه اوس نو دلته موږ یو دانه د انګلیش په نوم سره جوړ کړی ول شاعري پریس یو دانه هم ده هغه ټول به تاسو جوړ کړئ کوم چې په دغه صفحه کې جوړ کړی دغه دا به ټول دلې هم جوړ کړئ دغه هم صفحه کې ویډیو درم او ټول جوړوم ملګرو ټول ته هماغه عنوان ورکړئ کوم چې په بله صفحه کې ورکړی وو دغلته په دغه ځای کې کوم عنوان ځکه چې دا کار تاسو ته اسانه کېږي په دغه صفحه کې نو کاریا رانو انشاءالله کومه غلطي به نه وي ویډیو دروم
نو ملګرو راځو کاریال خلاصوو. نو کار خو فلحال پوره په تطبیق شوی دی، تاسو ورته وګورئ. که چېرې تاسو بیا هم تغیرات غواړئ چې تغیرات دې په راشي نو راسئ سیټینګ ته. مطلب زه ورته وایم چې دلته چې کوم کار تطبیق خو هغه په بله صفحه کې هم راځي. مطلب دلته زه ورته وایم چې د دغه رنګ دې څنګه وي، تور وي، د ټکسټ وي، او د صفحې رنګ دې داسې ژیړ وي، او سایز دې 13 وي، لیک بڼه دې د واحد الله په نوم چې د دغه وي، هم د لطیف الله دغه وي، ژبه دې هم عربي وي یا دې هم انګلیش وي. نو زه اوس له دې ځای څخه وځمه، کار تطبیق شو، ډاټا وساتل شوه، راځمه دغه د زموږ کاریال اپ سیټینګ په دې باندې کلیک ورته کوم. نو موږ اوس صفحې ته ننوځو. نو تاسو وګورئ ټول کار څنګه شو، تطبیق شو. هیلو هاو آر یو، فاین تھینک یو. مطلب دلته خو زموږ ژبه اوس فلحال دغه د انګلیش ده. که چېرې تاسو اوس مطلب راسئ دلته او ورته ووایه چې ژبه دې عربي شي، او دا نور الحق فونټ چې دا دې وکارول شي، سایز 13% شي، د صفحې رنګ دې داسې ژیړ وي، او د دغه رنګ دې شین رنګ وي. دغه څخه وروسته اوس نو راځو له دې څخه ووځو. کله چې ووتلی اوس نو بیا یې ووځو چې سم درته معلوم شي ملګرو چې کار کوي په رښتیا که نه کوي. نو دغه ده ملګرو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. کیف حالک؟ انا بخیر. دلته یو کار پاته ده ملګرو، تاسو به راسئ دغې صفحې ته، هوم صفحې ته. کله چې راغلی اون کریټ پیج کالر، دلته چې کله راغلی نو دلته موږ فلحال د ژیړ رنګ په ځای باندې ژیړ رنګ دغه ده، د دې په ځای مې دغه رنګ کارولی ده. نو په دې خاطر باندې یو څه دغه درته رنګ څنګه ښکارېږي ملګرو، دغه رنګ ښکارېږي. تاسو ورته وګورئ، هلته موږ ژیړ رنګ په دغه کې کارولی ده، په دغه کې دلته په دغه ځای کې پلینیر کې تاسو وګورئ، دلته ژیړ رنګ ده دغه ځای کې، او دغلته مو بیا رنګ یو څه بدل کړی ده. نو په دې خاطر باندې یو څه دغه راغلی ده، دغه نه ده، بښنه غواړم ملګرو، په دغه ځای کې یا دغه صحیح ده، دغه ولو ملګرو مخکینی، په دغه ځای کې کار لږ خراب شوی ده ملګرو. دلته پیج کالر دلته چې کله راغلی نو په دغه ځای کې کار خراب شوی ده، دغه ته اوښتی. نو دا به بېرته مطلب اوس راسو دغلته ژیړ رنګ ته به یې واړوو، دغسې دا به ژیړ رنګ ته شي. نو ملګرو یوازې په دې باندې نه شئ تطبیق کولی، مطلب په دغه لاینې ټکسټ وي، په دغه باندې همداسې په نورو باندې هم تطبیق کولی شئ، دغسې چې در واخلئ، او عکس هم بدلولی شئ، یوازې دغه نه شئ کولی. اوس مطلب دلته پښتو دغه ته راځمه، یو دوه درې ایکنونه رااخلمه، تر هغه پورې زه ویډیو دروم تر څو ویډیو غټه نه شي. نو فلحال ملګرو دغه ده، دغه رنګ ده. نو زه اوس پښتو ته مطلب راځمه، دلته چې کله راغلمه نو دلته به ویو برخې ته راسئ، او دلته به د عکس برخې ته هغه ایمیج به راواخلئ. دلته زه ورته وایم چې پښتو کې دې د دغه عکس دا رقم وي، د دغې ایمیج دا دلې یې کېږدئ، او ورته وایم چې په عربي ژبه کې دې مطلب څنګه وي. یو برخې ته به راسئ، په عربي ژبه کې دې چې کله عربي وي نو دغه دي،
دا کېږدئ او ورته وایم چې کله په انګلیش کې وي یعنې انګلیش ژبه سي دغه آیکن عکس دې په بله صفحه کې هم تطبیق کولی شئ دا د انډرویډ اړوند دغه چې ده آیکن دا دې سي نو راسئ دا دلته پکې کېږدئ او له هغه څخه وروسته مطلب راسئ دلته په چې کې ولو چینج دلته چې کله راغلی او یو برخې ته راسئ په دغه ځای کې هم وساتئ تر څو ډاټا وساتل شي پښتو کې دغه و کاپي یې کړئ دلې دا هم دلته عربي کې دغه په انګلیش کې دغه زه اوس یو ځل بیا کریال ننوم ویډیو به ودروو تر هغه وخته ملګرو فلحال خو دغه رنګ له دې ځای څخه وځو او دلته رنګ سم دی ملګرو تاسو ورته وګورئ او په عربي ژبه کې دغه آیکن هم تغییر خوړلی که چیرې زه پښتو کوم نو پښتو کې دغه راځي په انګلیش کې دغه نو زه اوس له کریال څخه وځم دغه ده او دلته ورځم اپ سیټینګ ته او بیا ورځم نو دلته وګورئ دغه ده آیکن هم تغییر خوړلی نو دغه ولو اپ سیټینګ ملګرو چې بیخي خوندوره طریقه یې ده تاسو یو کاریال ته ډیزاین ورکړئ تنظیمات پکې جوړ کړئ د ژبې د فونټ د اندازې د ورقې رنګ او د صفحې رنګ آیکن تغیرول نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت د خدای پانه که پروجیکټ غواړئ نو ټلګرام چینل کې جوین شئ د هغه ځای ترلاسه کړئ تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت د خدای په امان